د پوهنتونونو په اړه د طالبانو بیا خطرناکه بندیز دا چې نارینه او ښځینه محصلینو ته تازه څه ویلي دي او بیا یې په څه بندیز لګولی د هر څه لپاره د سول افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ ظاهرا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه ګډو علمي سیمینارونو فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی. دغه موضوع ازادي راډیو ته په یو رسیدلي مکتوب کې چې د کابل پوهنتون یو استاد لیږلی یاده شوې ده. دغه استاد چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مکتوب د کابل پوهنتون ادارې ته رسیدلی خو لا بشپړ نه دی عملي شوی. همدارنګه د کابل د طبي پوهنتون یو استاد چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې یاد مکتوب ورته تازه د چهارشنبې په ورځ د عمل میاشتې په 18 نیټه رسیدلی دی. دا استاد وایي چې د طالبانو د پریکړې دوی له ستونزو سره مخ کړي ځکه په خبره یې د ډیرو عملي سیمینارونو ژورې پلاوي غوراوي ډله نارینه دي چې له دې وروسته به د دوی په چارو کې ګډوډۍ رامنځته شي. د زیاتوي د مکتوب راغلی ویل شوي چې له دې وروسته د ښځینه او نارینه د یو بل په ګډو غونډو کې ګډون نه کوي. دا مسله موږ ته ستونزې جوړوي ځکه چې زموږ د علمي کنفرانسونو ژورې هیات کې نارینه استادان دي که هغوی د ګډون حق ونه لري موږ له سرګردانیو سره مخ کیږو. په دې مکتب کې چې د عمل میاشتې په 3 نیټه د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لاسلیک پکې دی مشخصا ویل شوي دي چې د ښځینه محصلانو فارغانو فراغت غونډې د استادانو ترمنځ کنفرانسونه او علمي سیمینارونه یوازې ښځې ترسره کوي او هیڅ نارینه پکې د ګډون حق نه لري. همدارنګه ښځینه محصلان او استادان نشي کولی چې د نارینه‌و په دا شان ناستو فراغت غونډو سیمینارونو او کنفرانسونو کې ګډون وکړي. په یاد مکتوب کې ټینګار شوی دی چې ښځینه استادانې دي اسلامي حجاب مراعات او د فراغت غونډو نامناسب عکسونه دي په خواله رسنیو نه خپروي. په مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته امر شوی دی چې محصلان حق نه لري د خپل فراغت مراسم اړوند پوهنتون سره له همغږۍ پرته تجلیل کړي. مکتوب کې یوازې دا مسایل نه بلکې ټولو پوهنتونونو او اکاډمیکو ادارو باندې ټینګار شوی دی چې د فراغت غونډو د لګښتونو لپاره دې پر محصلینو فشار نه راوړي او د دې مصارفو د نه ورکړې په صورت کې د هغوی تحصیلي اسناد نه سنډوي. مومنه ظریف په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. نوموړي د دې مکتوب په خبرګون کې د ازادي راډیو ته وویل چې په علمي سیمینارونو او برنامو کې د ښځو او نارینه‌و پر ګډون بندیز د لوړو زده کړو وزارت ناسمه پریکړه ده ځکه چې اوس مهال د نړۍ ټول د پراختیا په لور روان هیوادونه د دواړو جنسونو مساویانه تفکر او پرمختګ ته اړتیا لري تر څو په دې سره وکړی شي چې ستونزې په سمه توګه درک کړي او ورته د حل ښې لارې ولټوي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یاد وزارت ټولو پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو د درسونو وختونه او ټولګي بیل او د حجاب په مراعاتولو مکلف کړي دي. له تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. زموږ د چینل نورې ویډیوګانې هم مه هېروئ. د طالبانو د دغه تازه پریکړې په اړه تاسو هم خپل نظریات په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو چې راګرځم تاسو ته ښه وخت.